راسي دوستانو نن مې د یو داسې فراډ څخه خبر کم چې په هغه کې به موږ ته دمکې هم راکول سوي او نورې به هم راکول سوي. په ملتان کې د ټاینس په نامه یو کمپنۍ ده چې مکمل زموږ د چمن هلکانو ته میسیجونه راکوي پر فیسبوک پر واتساپ چې راستې دپاره موږ دی کاروبار پیدا کړی دی. د میاشتې به تاسو ته 15,000 20,000 30,000 یعنې در لک روپو آفر یې ورکړی دی چې بس خالي ته راسه دلې راسه زموږ سره دا ټیم جوین کړه، تا ته به د میاشتې لږ محنت وکړې لک روپۍ به میلاویږي. دا ټوله مکمل فراډ دی، دوکه ده. دا د ټاینس په نامه کمپنۍ ده. د دې اونر چې کوم دی، مشر چې کوم دی، دا په چاینا کې ناست دی، لی جونینس یې نوم دی. تاسو پر یوټیوب هم سرچ کولی سئ. مکمله فراډ دی، مکمله دوکه ده. زموږ د چمن یو څو هلکان یې خطا ایستلي دي، تقریبا 10 هلکان 12 هلکان چې هغه شناخته هلکان دي. موږ یې نومان نه یادوو، که چیرې هغو د دې کار لاس نه واخیستي بیا به یې نومان هم یاد کړو، کورنۍ ته به هم ورسو او تصویرونه به هم پر سکرین راولو چې د خدای په لیاز زموږ دغه د چمن ځوانان مخه ته باسي. دا اتلس شلو کالو ځوانان ته میسیجان راکوي چې راسئ موږ دی کاروبار تی د پیدا کړی دی، تی بیکاره یاست، موږ به مو داسې پر کار کړو. کار یې چیش دی، بس دی هلکان غواړي پر دې باندې ودی ته رینک سور کړي چې هغه فراډي کوم د چاینا مشر چې دی هغو بس دا ترتیب جوړ کړی دی، خپل پروډکټس یې ورته ایښي دي د دوا په نامه یا د ګولۍ په نامه چې دا انسانان دی جوړي. چې کوم وخت دی هلک ور وغواړي و هلک ته د 2 ورځې مسلسل د دا هلک پر دماغ کار وکړي. دا هلک ته غټ غټ پروفیسران درولي دي، غټ غټ فراډیان چې هغه د هلک دومره متوجه کړي حتی چې د پلار او د ورور خبره بیا نه مني. زموږ سره په ثبوت دا شی ستا د مرده کاریز یو ځوان یې ورغوښتی دی، اوس نه هغه د پلار خبره مني نه د ورور خبره مني. 2 میاشتې کېږي چې یو روپۍ کور ته رسول هم نه ده. دغه هلک د دې خلکو په خبرو کې راغلی دی، په ساو دی، اوس خپل کور ته نه راځي. هغه خلک یې هغه کورنۍ اوس پر دې مجبوره کړې ده چې هلک ته ورشي د هغه ځای څه په زوره د خپل هلک راوباسي. په خپله رضا باندې هم دغه هلک نه پرېږدي چې خپل کور ته راسي، ورته وایي چې که تا چیرې زموږ د کمپنۍ حال ووایي یا په دې باره کې وږیدلې دمکۍ ورکوي، په دې کې کېدلی شي ریټایره پوجان هم موجود وي. موږ ته د پی ټي آی یو هلک وویله چې ګورئ زما نوم شوکوي مه، ما ته د ادارو د خوا دمکۍ راځي، که چیرې تا دا حال ووایي موږ به تا پورته کړو، ستاسو سره به داسې وکړو. پلان یې چیش دی د دې خلکو د دې کمپنۍ پلانس چیش دی. دا غواړي چې ګرد ټیم جوړي و د هلکان ته وایي چې موږ تی په رینکس کې بالا کوو، چې څونه ستی رینکس بالا کېږي. د درواغو تسلیانې ورکوي. د درواغو تسلي څنګه ورکوي؟ که چیرې ستاسو رینکس بالا سو، تاسو ته به په دوبۍ کې داسې ټریپ درکړو، دونه پیسې به درکړو. 2 ورځې چې د یو چا پر دماغ کار وکړي، د 20 کالو د هلک، د 22 کالو پر هلک چې هر څونه هوښیار وي د هغه دماغ داسې جوړ شي چې واقعي یاره دا رښتیا وایي. د هلکان یې دا ټرین کړي دي چې اوس نه د پلار خبره مني نه د ورور خبره مني. او دا زموږ د چمن کم هلکان چې دي دا مسلسل بس بل کار جم پاته دي، په ملتان کې ناست دي، بس هغو دغه کار په لاس ورکړی دی چې تاسې هلکان راولئ په دې ټیم کې اچوئ. دا ټیم چې څونه پر مخ ځي هغو نه ستاسو رینک بالا کېږي. په رینک بالا کېدو کې دې ته کمه ګټه ده، ورته وایي چې بیا موږ دې ته په پرسنټ په حساب پیسې درکړو. د چمن ډېرو هلکانو ته یې میسیجان کړي دي، ډېرو زموږ سره په شخصي کې رابطې نیولې دي. دم په ګړي د چمن هلکانو ته وایي چې تی بېروزګاره یاست، ژوند به موږ دی در بدل کړو، دی به د میاشتې 40,000 50,000 روپۍ ګټي. صرف د درواغو دوکې دي ورکوي. چې کوم وخت هلکان ملتان نه تللي دي، زما سره پر واتساپ میسیجونه پراته دي، ملتان نه ورغلي دي د دې کمپنۍ له، ورته وایي چې هېڅ تی رالاست 10,000 روپۍ به مې تنخوا وي. چې کوم وخت هغه هلکان ورسي په هغه ځای کې خپل اپیس یې ورته خلاص کړی دی، د درواغو یو اپیس یې ورته جوړ کړی دی چې هلکان ورسي دی 2 ورځې ټریننګ ورکړي. په 2 ورځې ټریننګ کې د هلک ذهن دومره ور جوړ کړي چې هغه د پیسو بغیر بل هېڅ نه پېژني، چې ورته زما څه کار دی وي بس کاروبار پیسې. د هلک یې دونه چپه کړی چې هغه حتی د خپل مور پلار د ورونو هېڅ خبره نه مني، نه خبره د ده په دماغ نه نوځي. ځکه دته چې کوم استادان ولاړ دي، کوم څه چې ورښیي هغه دومره تجربه ناکه دي. د هلک ذهن یې داسې ور اړولی چې هغه په هېڅ هم نه راضي کېږي. پر یوټیوب باندې تاسو دغه کمپنۍ نوم سرچولی سئ. د کمپنۍ نوم به موږ تاسو ته پر سکرین باندې شو کړو. ټاینس کمپنۍ ورته وایي. د دې مشر په چاینا کې ناست دی، لی جونینس یې نوم دی. پر یوټیوب یې تاسو سرچ کړئ، د ده ګرد حقیقت به تاسو ووینئ. زما د چمن د هغه ټولو خلکو څخه خواست دی چې وروره د خپل ماشومان، د خپل ځوانان، د تعلیم یافته هلکان و داسې ځایو ته مه پرېږدئ. زما خپل ملګری دی چې میسج راته کړی و چې وروره زما ورور یې په دا بهانه بوتی چې د غمۍ کار دی. موږ ته اول ورور ویل چې د غمۍ کار دی 40,000 روپۍ راکوي، دلته مسکیني د مجبوري د شی نسته، په اډر باندې 11 میاشتې کېږي
زه ځم کاروبار کوم. ځکه دی خو په دې نه دي خبره د چمن کم الکوان چې هلته ناست دي چې دوکه سوي دي هغه فراډ چې ورسره شروع دي دوی خو په ځان نه دي خبر د دوی سره فراډ شروع دي ځکه د دوی ذهن یې داسې ور جوړ کړی دی کېدلی چې ماته یو ملګري دا مجلس وکړي اوس داسې دواوې هم جوړې سوي دي چې په یو چا یې وخورې یا یو څوک یې مسلسله خوري د هغه دماغ داسې جوړي بس چې دته کم استاد ګایږي د په ځینګ چې کم استاد هغه در پلار هم دته معتبر او بهتر دغه الکوانو پر زینو خو کار کړی دی هغه لګیا دي اوس به د نورو ته وایي چې تاسو راسئ دی د ګټې کار دی چې کله د هلک ورسي 10,000 روپۍ دی اول د ټریننګ دپاره زنجمه کوي نو چې یار هغه دلته روپۍ نه لري بیا دی په کار چې ورغواړي د میاشتې پیسې هم ورکوي اول د ټریننګ لپاره 10,000 روپۍ جنجمه کړي د 10,000 بعد بیا ورته وایي چې اوس ته پاس شوې اوس به ته 1,00,000 روپۍ راغواړې هلکه 1,00,000 روپۍ د چې راغواړم 1,00,000 روپۍ خو چې زه ولرم خو په چمن کې به یو ریړی وکړم یو د شربتو ریړی به وکړم یو مزدوري به وکړم یا وایي ته به 1,00,000 روپۍ راغواړې ته تللی نه سې موبایلونه یې زنجمه کړي شناخت کارت یې زنجمه کړي چې کله بیا هم هغه هلک 1,00,000 روپۍ ور برابرې کړي بس بیا واده ته دا ډیپټي ورکړي چې بس اوس نو ته لګیا شوې اوس نو ستا تنخوا را شروع شوه اوس نو ستا بل کار نشته ته به خالي د چمن الکوان راغواړې بس په دې کې به تا ته خپل رینکس میلاویږي چې څونه ته فراډ کولی شې څونه خلک راغوښتلی شې بس ستا تنخوا به زیاتېږي دوستانو د دغه فراډ څخه ځان وګورئ ما ته خپله د پی ټي آی یو هلک ویلی و زه خپله دې کار ته ولاړم ما په ډېرو سپارو شو د مریض په بهانه ځان راخلاص کړي شناخت کارت شان مې هلته پاته سو ما ته د ریټایره جرنیلانو یا د ریټایره پوجانو د خوا ټلیفونان راکړل که چیرې تا زموږ د کمپنۍ حال ښکاره کړي موږ به بیا ستاسو سره دی وکړو تاسې به پورته کړو داسې به درسره وکړو دوستانو خپل ماشومان خپل تعلیم یافته الکوان د دې څخه وژغورئ دغه الکوان څه بل کار پاته دی دغه د چمن الکوان دی ته معلوم دي چې 11 میاشتې دروازه پر بنده سوې وه دا کاروبار ته دی وږي دي 11,000 پوت هم دی وږي تږي دي خواران څه وکړي مجبوره دي دلته د 11 میاشتې د چمن بارډر دروازه بنده ده پر خلکو روزګار ولاړ دی او بلې خواته دغه فراډ سلسله شروع سوې ده موږ به تاسو ته هر څه په ثبوت ښکاره کړو شناخته الکوان په کښې کې دي زموږ سره رابطې هم کړي دي ځکه د هغو ذهنونه اوس داسې جوړ دي چې زموږ یوه خبره د هغو پر ذهنو کار نه کوي هغه ملګري راته ویل زما په ورور دومره زما د ورور پر دماغ یې دومره کار ورکړی دی چې طارق جمیل ورته راولي ورته کښېنئ د طارق جمیل خبره به نه ومني هغه کم استاد چې ورته ناست دی د هغو خبره مني نو ټول ملګري دا پیغام په ګډه سره شیر کړي چې د ټولو پښتنو پرې ورسېږي د ټول پښتانه د دغه ملتان د کمپنۍ د ټاینز کمپنۍ څخه ځان وژغوري دا یو غټ فراډ دی یو غټه دوکه ده زموږ ټول د ځوانانو دماغونه پر خپل طبیعت وراړي پر خپل ذهن یې وراړي چې هره کم فراډ بیا دی وغواړي په دغه الکوانو باندې کولی شي ویډیو پیغام پر مخ در سره نشر کړي او بل خواست مې دا دی د چمن ځوانانو ته چې وروره د دغه کاره لاس واخلي چې هر څوک دې ته پر میسنجر دا رقم د درواغو سلسلې درته جوړي پر وچه مځکه تاسو ته دومره باغونه جوړي د دې څخه ځان وګورئ دا صرف دوکه ده فراډ دی د دې څخه لاس واخلي او هغه پلرو ورونو ته هم دا وایم چې خپل الکوان په کنټرول کې واخلي و دغه رقم کار ته مه پرېږدئ او د چمن هغه الکوانو ته مې خواست دی دا وارې خو مې د ویډیو پیغام د لارې صرف دومره خبر کاست نومان مې نه اخلم که چیرې تاسو بیا د چمن و الکوانو ته میسجونه وکړو یعنې بیا و موږ ته داسې د دمکۍ په شکل میسجونه وکړو یاستې هلته منیجرانو زموږ سره د دمکۍ په شکل کې میسجونه وکړو یا دمکۍ موږ ته راکړې بیا به تی موږ عام خاص ښکاره کړو چې دغه الکوان فراډیان دي د دې سره ځان وګورئ تاسو شناخته الکوان یاست زموږ د چمن الکوان یاست د دې فراډ راوځئ ستاسو پر ذهنو کار سوی دی ستاسو ذهنونه دا خلکو در اړولي دي نور دغه فراډونه پرېږدئ نور د چمن د خلکو سره دغه کیل پرېږدئ راوځئ موږ ته به شاید ما تېره ویډیو هم کړې وه په هغه کې موږ ته ځینو خلکو د دمکۍ په انداز کې میسجونه کړي دي او اوس هم کېدلی چې زموږ ته خلک دمکۍ پر دې راکړي چې ته ولې د دې کمپنۍ په باره کې ګایېږې دا کمپنۍ په 2016 کې یو پېښوري راوړه و کوټ ته په کوټه کې دا د فراډ سیسټم شروع کړي خلک چې په پوه سو بیا هغه ته هغه پېښوري ته دمکۍ ورکړلې هغه پېښمري باندې ټکان وکړه کمپنۍ یې برته وربنده کړه نو دا فراډ صرف اوس په اسلام آباد پنډۍ او په ملتان کې شروع دی د ټولو ملګرو سره مې خواست دی ویډیو پیغام مخته نشر کړي او ټول ځوانان د دغه فراډ څخه ځان وګوري دغه ټول فراډیان سره میلاو شوي دي د چمن خلک دې ته معلوم دي چې بېروزګاره دي صرف په دا بهانه باندې دې ملتان ته ورغواړي دوکه ورکوي ډېره مننه کور مې